بسم الله الرحمن الرحیم. نن به میلینګ وایو. میلینګ کې انویلوپس ده. انویلوپس لفافه ته ویل کېږي. صحیح شو. لفافه هغه خط کې بندوي نو لفافې پاکټ چې ورته ویل کېږي یا ته انویلوپس ویل کېږي. کله چې تاسو یوه لیکنه وکړئ غواړئ چې مطلب د هغې لپاره یو کمپیوټر باندې یو انویلوپ جوړه کړئ یا یوه لفافه څنګه کړئ جوړه کړئ، نو دې په خاطر موږ د څه شي نه استفاده کوو؟ د انویلوپس نه استفاده کوو. دې باندې کلیک کوم. کله چې دې باندې کلیک وکړم دلته راته چې ډیلیوري ادرس، یو ډیلیوري ادرس بل ریټرن ادرس. ډیلیوري ادرس هغه ادرس چې مطلب چاته ته لیږي، مثال ټو عبید الرحمن مثال سوري مطلب کې ټو مثال ټو عبید الرحمن مثال پېښور بور مثلا الیاباد. یو نمبر دا مثال ټلیفون نمبر شو. څه شو؟ اوس راځم دلته ریټرن ادرس. که د ریټرن ادرس نه غواړئ کولی شئ د ریټرن ادرس څنګه کوئ؟ اومیټ کې یا اډ الکترونیک پوسټیج ورکړئ، لکه بل کوم پوسټیج در سره سوی ده اومیټ دا ختم کوم مطلب نه ورکوم د ریټرن ادرس کې ورکړئ. مطلب ورته کلیکلی شئ مثال فرعون خوست افغانستان دا مثال فون نمبر شو. صحیح شو. اوس تاسو کولی شئ دلته اپشن ته راشئ. په اپشن کې دې لپاره مختلف شکلونه انتخاب کړئ. مثال سایز یې څومره غواړئ، سایز کولی شئ ورته انتخاب کړئ. ساده سایز یې داسې ډیلیوري ادرس کولی شئ فونټ بدل کړئ. مخکې مو هوم ټیپ کې فونټ کې ویلو مثال انډرلاین ورکړو یا بولډ ایټالیک ولا سایز ورته غټون کولی شئ غټ کړئ، بیا اوکې کړئ. ریټرن ادرس ته راشئ. ریټرن ادرس هم کولی شئ تاسو د دې رنګ مطلب یا کوم بل نور تغیرات کې راولئ. سایز ورته غټوئ، بیا یې څنګه کوئ؟ اوکې کړم. دا اوکې کړئ، بیا اوکې کړئ. دې نه وروسته په ډاکومنټ باندې کلیک وکړئ. یس کله مو یس کړو ګورئ نه لفافه جوړه شوه. لکه فکر وکړئ دا لاندې وګورئ صفحه ته دا وګورئ دا مکمله صفحه ده او د انویلوپ یا کوچنۍ صفحه وګورئ څنګه باندې شوه. مطلب لینډسکیپ شکل یې وغوره کړو او دا څنګه شوله کوچنۍ شوله. بیا بس بازار کې کتابخانه کې یوه لفافه واخلئ، ساده لفافه پرنټر ته یې واچوئ او دې باندې کلیک وکړئ. بیا دلته راشئ پرنټ ته، پرنټ باندې کلیک وکړئ. اټومیټیک په لفافه باندې لیکنه څنګه شي پرنټ شي. اچھا لفافه صحیح شوه. بل زما سره لیبل که مو چېرته دلی د کمپیوټرونو باندې لګېدلی وي، مطلب لاندې له خوا نه دا وړوکی سټیکر لیبل چې لګېدلی یا د جامو باندې هم لګېدلی وي سټیکر لکه یوه نښه لیبل نښه ته ویل کېږي لیبل. ښه راځم اوس مثال د کمپیوټر لپاره چې کوم لیبل جوړوم. لیبل باندې کلیک کوم. دلته مثال د کمپیوټر خصوصیات څخه ماډل د دې کمپیوټر ماډل مثال څه شی ده. ماډل یا قلم باندې خپله کلیک کوو. ماډل اوس مثال سی پی یو یا پروسیسر یې مطلب څومره ده. صحیح شو. یا مثال ریم یې څومره ده. کولی شئ ریم یې څومره ده دا به قلم باندې کلیک وکړو. صحیح شو. ریم وروسته مثال ایچ ډي ډي یا هارډ ډسک یې څومره ده ډبل ډار دا مثال هارډ ډسک وایو. دې نه وروسته کولی شئ سنګل لیبل پر رو مطلب څو رو دي او څو کالمونه دي. مطلب لیبل به وي څو کالمه غواړئ څو رو فل پیج مکمل دې راشي. صحیح ده. اپشن ته به راشئ. دلته کولی شئ مختلف سایز یې څنګه انتخاب یې کړئ. 10 پر پیج دا مطلب چې 10 دانې دي په یوه صفحه باندې څنګه شي راځي. وایټ دې 1 انچ وي او هایټ څومره وي دومره. او کولی شئ دا ورته انتخاب کړئ چې هایټ یې مطلب 1 انچ او پراخوالی څومره وي 2.4 مثال دا ورته انتخاب ومسي. هایټ دې 2.4 او وایټ دې څومره وي یو. بیا څنګه کوم اوکې کله مې اوکې کړو. اوس راځم نیو ډاکومنټ باندې کلیک کوم. ګور دا لیبل به جوړ شي. ساري یو کار کوو. بیا ځم میلینګ ته لیبل ته دا خو تیار لیکل شوي دي. دلته به تاسو راشئ د دې ځای دا انتخاب کړئ. بیا څنګه کوئ اوکې کله مو اوکې کړ بیا څنګه کوئ اوکې نیو ډاکومنټ. کله مې نیو ډاکومنټ باندې کلیک وکړو ګورو ماډل جوړ شول. مثال ماډل یې دا د سی پي یو دا د ریم دا د هارډ ډسک دا د نور خال دي. مطلب دلته ورته خپله لیکنه کوئ. همداسې دا ماډل ریم وګوره 10 دانې په یوه صفحه باندې راغلل. چاپ پای کې بس نورو کې انچه دې واخلاوه پرنټ کولی شم. همداسې دا ټیبل ده وګورئ دا په حقیقت کې دا څه ده ټیبل ده. تاسو کولی شئ دا غټ هم کړئ یا مثال کوچنی کړئ. دې ځای نه خپل
یا که غواړئ چې مطلب دا بارډر دې هم ګرځي ورته راسي کولی شئ دلته راسي دا بارډر ته ډیزاین کې دلته راشي آل بارډر انتخاب کړئ دا مطلب ټول کې بارډر نه ټول بارډر هم سره راوي بارډر هم سره چاپ شي څه شو دا چې یعنې لوک په بل چې بل دا نن دومره بس سبا ته انشاءالله دا ملي وایسئ دا دومره وخت ده سبا ته به انشاءالله ډېر ورځې که ملي کې مکمل درس ته ډېرې ورځې صحیح شو کار وکړئ که څه مشکل وي انشاءالله ووایئ